له کندهار څخه خو د پرمختګ خبر. د امپراتور ټي وي قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. له کندهاره 200 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه بهر ته صادر شوې ده. په تیرو 9 میاشتو کې له کندهاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د نږدې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې موده کې 15,000 ټنه وچه میوه صادر شوې ده. بلخوا یو شمېر سوداګر بیا د سپین بولدک لار چمن له تړل کېدو له امله د تیرو په پرتله د وچې میوې په صادراتو کې د کموالي خبره کوي. افغان سوداګر داسې مهال د سپین بولدک چمن لارې تړل کېدو له امله له دې لارې د افغان سوداګرو د صادراتو د کموالي خبر ورکوي چې یوې سرچینې رسنیو ته د دې لارې د خلاصون اړوند د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي تمه ده چې دغه لار د پخوا په څیر د سوداګرو په چارو پر مخ بیرته پرانیستل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.